د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. سپین بولدک کې د اسلامي اماراتو او پاکستاني ملیشونو خطې دواړو خوا ته سلګونه مسافر باندې د اسلامي امارات ځواکونو او پاکستاني ملیشو پرون غرمه د کندهار په سپین بولدک کې د ډیورنډ فرضي کرښې لګېدلې دروازې سره د لانډمال لپاره جګړه وکړه. د دې پیښې وانې شاید د نوم نه ښودلو په شرط سلام وطندار ته ویلي چې یو کس د اسلامي امارات ځواکونو په جمع کې پر پاکستاني ملیشو برید وکړ. هغه زیاتوي د تېرې ورځې له سهار راهیسې دروازه په عادي ډول پرانیستې وه، خو وروسته جګړه وشوه. یو کس د طالبانو په جمع کې پر پاکستاني پولیسو ډزې کړې وې چې یو کس یې وژلی و او 4 نور یې ټپیان کړي وه. وروسته بیا ولسوال امنیه قماندان او کمیسیار له پاکستاني لوري سره پر خبرو بوخت شول چې یاد کس به یا په لاس ورکوي او یا به یې خپله محاکمه کوي. بلخوا پاکستاني لوري یوه ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کېږي یو افغان په یاده دروازه کې پر پاکستاني ملیشو مخامخ ډزې کوي او چپه کوي یې. اوس چې له پرون راهیسې په سپین بولدک کې پر ډیورنډ فرضي کرښې درېدلې دروازه تړل شوې ده، دروازې دواړو لوریو ته سلګونه مسافر چې ښځې او ماشومان په تېره ناروغان هم پکې دي د دې دروازې پرانیستل کېدو ته شیبې شماري. دوی وایي په سیمه کې د اوسېدو مناسب ځایونه نشته او که پیدا یې هم کړي د یوې شپې پر سر ترې زرګونه افغانۍ اخلي. هغه محمد چې مور یې ناروغه ده او غواړي پاکستان ته یې بوځي له پرون راهیسې په ویش بازار کې د بولدک دروازې پرانیستو ته په تمه دی. هغه وایي زه له پرون ماښام راهیسې په تمه یم، ویزه او پاسپورټ لرم، ناروغان راسره دي او پیسې هم کمې دي. دلته په ډېر ستړي حالت کې یو، حیران یو چې څه وکړو. او د علي وزیر وروستی ضمانت منظور شو. د میرنشاه یوې محکمې د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پر ضد په پرانیستل شوې وروستۍ دوسیه کوم ضمانت منظور کړی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا ومننه.